برکاتو. ګرانو زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. په دې جلسه کې موږ دوراني حرکتونه لولو. د دوراني حرکت کې قوه او همدارنګه د نیوټن جاذبې قوه او پراشوت لولو. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ دوراني حرکتونه دي. دوراني حرکتونه. ګرانو زده کوونکو دوراني حرکتونه دوه اړخیزه حرکتونه دي. څه ډول حرکتونه دي؟ چې همیشه دغه دوه اړخیزه حرکت بل ډول دا دی چې په هر دوراني حرکت کې لاندې مشخصات شتون لري. یعنې موږ دوراني حرکت خپله یو دوه اړخیزه حرکت ده، صدا بیا خپله دوه مشخصه لري. یو سیدي یو ته وایي پیریود، بل سیدي دې ته وایي فریکونسي. یعنی په دوراني حرکت کې دوه مشخصات ډېر رول لري، یو پیریود ده او بله فریکونسي ده. ګرانو زده کوونکو موږ خو وویله چې دوراني حرکت دوه اړخیزه حرکت بلل کېږي. یعنې د دوه اړخیزه حرکت یو بل ډول حرکت کوم حرکت دی؟ دوراني حرکت دی چې د دې مشخصه پیریود ده. اوس راځئ په پیریود باندې. ګرانو زده کوونکو د وخت دوره کله چې یو بشپړه دوران حرکت ترسره شي دې ته پیریود ویل کېږي چې پوټي باندې ښودل کېږي. پیریود هر ځای کې د دوراني حرکت یو مشخصه ده چې پوټي باندې ښودل شوی او د دې واحد هم څه ده؟ واحد سکند یا ثانیه ده. د پیریود واحد سکند او ثانیه ده. د دوراني حرکت بله مشخصه څه ده؟ فریکونسي ده. په دوراني حرکت کې په یوه ثانیه کې د حرکتونو شمېر ته فریکونسي ویل کېږي. کوم چې د هغې سمبول باندې ښودل کېږي اف ده. د نوم نه یې معلومېږي. فریکونسي لومړی حرف څه شی ده؟ اف ده. په اف باندې ښودل کېږي. یعنې فریکونسي څه ده؟ د هغې سمبول څه دي؟ اف دي. او واحد ته موږ هرتز وایو چې په ایچ کوچنی زیډ باندې څه ده؟ مساوي کېږي 1 پر سکند. په دې واحد سره ښودل کېږي. دا زموږ بل عنوان ده په دوراني حرکتونو کې قوه. په دوراني حرکت کې قوه هغه شیونه چې په سرعت سره حرکت کوي مرکز ته د جذب دوه قوه تر اغېز لاندې دي او د مرکز څخه تښتي، ځکه چې مرکز ته د جذب او له مرکز څخه د تښتې قوتونه مساوي دي. لکه څرنګه ګرانو زده کوونکو تاسو شکل ته ځیر شئ، موږ دوه جسمونه لرو چې دوه جسمونه چې دي د قوې د تاثیر لاندې دي، چې یو د مرکز څخه تښتي او بل یې مرکز یې جذبوي. یعنې د مرکز د تښتې او د جذب قوتونه مساوي دي. چې لیکو اف سی پی څه ده؟ دا د مرکز څخه د تښتې قوه ده چې دا مساوي ده د اف ای، یعنې د مرکز محیطي قوه ده چې دا مساوي کېږي ام ضرب د ای باندې. ګرانو زده کوونکو دلته ام څه ده؟ کتله ده او ای هم تعجیل ده. څه په کوم تعجیل باندې دغه دوهمه جسم د مرکز څخه فرار کوي یا تښتي، د دې فورمول ده. نو کولی شو چې داسې ولیکو چې دا مساوي ده. ګرانو زده کوونکو ام زموږ خپله کتله. موږ په تېر درسونو کې هم تعجیل ویلی و چې سرعت پر فاصله باندې ده. نو دلته سرعت لیکو، سرعت خپله وي مربع پر. تاسو شکل ته ځیر شئ، دلته فاصله چې شي د فاصله د دوه جسمونو ترمنځ شعاع ده چې هغه په آر باندې ښودل کېږي. نو په دې ځای کې موږ دا فاصله پوټي نه ښیو، په آر باندې ښیو، ځکه په دې شکل کې تاسو ځیر شئ د دوه جسمونو ترمنځ کوم فاصله یا شعاع څه قرار لري دې ته آر وایي. نو لیکو چې آر یعنې ام ضرب د وي پر آر باندې څه دا مساوي کېږي ام خپله یعنې کتله خپله دي ضرب د آر ضرب د میو مربع. ګرانو زده کوونکو دلته میو څه ده؟ یو ثابته عدد دی چې د خپله په دوراني حرکتونو قوه په هر جسم چې ترسره کېږي د هغې ضریب بلل کېږي. ام کتله ده، آر هماغه شعاع ده او میو مربع څه دي؟ یو ثابته قیمت ده. د نیوټن نړیواله جاذبه قوه ده. ګرانو زده کوونکو نیوټن خپله یو عالم و ده چې د فیزیک او په ریاضي برخه کې ډېره کشفیات لري، خو په فیزیک کې د دې یو قوه ده چې نیوټن یې کشف کړی، نو ځکه دې قوه ته موږ د نیوټن نړیواله جاذبه قوه وایو. نیوټن نړیواله جاذبه قوه نیوټن وموندله چې دوه ذرات یعنې جسمونو د یو بل په سر کې د جاذبه قوه کار کوي چې ارزښت یې مستقیما
د دوه د کتلهییزه محصولاتو سره تناسب دی. یعنې څه معنی؟ تاسو ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، شکل ته په شکل کې ښودل شوي چې یو مرکزي نقطه ده، بل دوه جسمونه دي چې یو بل باندې د جاذبې قوې واردوي. یعنې اف څه ده؟ خپله قوه. خپله قوه چې دي اف دي، په اف باندې ښیو چې مساوي کېږي جي. ګرانه زده کوونکو جي چې دي دلته د ځمکې د جاذبې قوې دي، ضرب د ام یو ضرب د ام دوه. ګرانه زده کوونکو دلته ام یو او ام دوه تاسو شکل تمثیل شي، دوه جسمونه دي چې د هغوی کتلې دي. تقسیم پر آر مربع. آر مربع هغه شعاع دی چې د مرکز څخه دواړه جسمونو په همدغه فاصله باندې قرار لري. آر ته کولی شو چې فاصله هم وایو، خو د نیوټن نړیواله قوه کې دلته تاسو شکل ته ځیر شي د شعاع په هغه باندې راغلی، یعنې فاصله او شعاع کولی شو موږ په آر باندې وښیو. نو نیوټن وموندله چې د دوه جسمونو چې یو بل باندې قوه وارده کړي، دغه قوه چې اف ده مساوي کېږي جي، د ځمکې جاذبې قوه ده. ام یو چې دي زموږ د جسم لومړنۍ کتله، ام دوه چې دي زموږ د دوهم جسم کتله ده. تقسیم پر آر مربع چې د دواړو جسمونو ترمنځ فاصله یا شعاع دي. ګرانه زده کوونکو زموږ بله عنوان څه ده؟ پاراشوت ده. کېدای شي ګرانه زده کوونکو تاسو د پاراشوت نوم ډېر اورېدلی، خو د فزیک له نظره موږ پاراشوت لولو چې پاراشوت خپله څه شی ده. ګرانه زده کوونکو پاراشوت هغه وسیله ده چې د زوال په وخت کې د هوا مقاومت زیاتولو لپاره کارول کېږي، تر څو راوکولی شي په ورو او خوندي توګه ځمکې ته راشي. په دې معنا تاسو به لیدلی چې پاراشوت کله چې په هوا کې ځي ډېره په خوندي توګه بېرته ځمکې ته راځي، خو کله چې د هوا څخه موږ یو څه شی واچو، هغه که انسان یې مړ کېږي، که یو ماتویدونکی شی ماتېږي، خو که پاراشوت ورکې بند وي دا ډېره په خوندي توګه ځمکې ته رسوي. یعنې موږ اف ډي څه ده؟ یعنې کومه قوه چې پاراشوت کې پکارېږي دا مساوي ده په بي ضرب د وي مربع باندې. ګرانه زده کوونکو دلته اف ډي څه ده؟ هماغه قوه ده چې په پاراشوت باندې واردېږي. بي دلته فاصله ده چې په کومه فاصله باندې دا ښکته کېږي یا په فضا کې، او وي هم څه ده؟ سرعت ده چې په کومه سرعت باندې دغه پاراشوت د حرکت په حالت کې ده. څه ده؟ مساوي کېږي. داسې هم کولی شو چې ولیکو دا خو موږ قوه ترلاسه کړله، همداسې فاصله هم کولی شو د دې فورمول مخې نه موږ ترلاسه کړو، یعنې بي مساوي کېږي ام څه ده؟ ضرب د جي. ګرانه زده کوونکو ام څه ده؟ کتله ده چې په پاراشوت کې څومره کتله قرار لري، ضرب د ځمکې جاذبې قوه باندې. یعنې هر څومره چې کتله ډېره وي زر ځمکې ته راځي، ځکه د ځمکې جاذبې قوه هم پرې عمل کوي تر څو چې دغه جسم زر د هوا څخه ځمکې خواته راشي، خو دا پاراشوت بېرته مقاومت کوي چې دغه جسم یعنې په ورو ډول ځمکې ته راورسوي. تقسیم پر وي یو مربع. یعنې لومړی څومره سرعت دی په کوم سرعت باندې دا روان دی، یعنې بي مساوي کېږي ام جي پر وي یو مربع باندې. نو دلته د دې له مخې نه موږ کولی شو چې وارده شوې قوه په پاراشوت باندې د دې فورمول له مخې نه هم موږ ترلاسه کړو چې اف ډي مساوي کېږي ام څه کتله ده جي د ځمکې جاذبه ده ضرب د وي مربع پر وي یو مربع باندې. یعنې د دې فورمول له مخې نه هم موږ کولی شو چې په پاراشوت کې وارده شوې قوه یا په کارول شوې قوه ترلاسه کړو چې ام کتله ده، جي د ځمکې جاذبه ده، وي څه ده؟ زموږ لومړی سرعت ده، وي یک څه ده؟ زموږ دویمه سرعت ده چې خپله پاراشوت د جسم سره د حرکت په جریان کې د هوا څخه ځمکې خواته راځي. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه، تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو ادب